جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه، د رخصتۍ ورځ مو نیکمرغه، د شنبې ورځ مو نیکمرغه. سهار دی دلته زه راپورته شومه، چای مې څښلې، د رخصتۍ ورځ د مطبوعات مې څارل. په پاکستان کې ډېر بد حالت دی، د پاکستان تر کنټرول لاندې په بلوچستان کې ډېر بد حالت دی. د بلوچستان بلوچ میشتې سیمې ټولې ډېرې سختې نه ارامه دي. د کوټې په ګډون د بلوچستان په بېلابېلو ولسوالیو یعنې ضلعو کې چاودنې سوي دي، بریدونه سوي دي، تلفات اوښتي دي. پاکستاني پوځ او د بلوچستان حکومت ایمرجنسي حالت اعلان کړی دی. ایمرجنسي حالت معنا بیړنی حالت یې اعلان کړی دی، او دا بیړنی حالت وروسته له هغه اعلان شو چې بلوچانو د کوټې په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې پر یوه وخت باندې پرله پسې چاودنې وکړې، پرله پسې بریدونه یې وکړل، پولیس یې په نښه کړل، پاکستاني پوځیان یې په نښه کړل، د هغوی پر چاڼیو د هغوی پر ګزمو باندې ورغلل. او بلوچان وایي چې دا دوی د ازادۍ اظهار کوي. د بلوچانو د ازادۍ اظهار دغه ډول وي، دا ډول کوي. نو وګورو چې څه پیښیږي. تفصیل به د دې موضوع ده زه پر کراره در سره شریکم. اوس خو زه راپورته شوم، تازه مې دغه شان واورېدل، مال ګاونډی دی، تاسې له حالاته خبر کړم. تاسې بیا د ویډیو پر مخ در سره شریکه کړئ، نور خلک خبر کړئ چې په بلوچستان کې ډېر بد حالت دی. بلوچان د ازادۍ په نیت راوتلي دي، بلوچانو د ازادۍ په نیت د نوې کوټې بېلابېلې برخې نیولې دي. البته یوه خبره د یادونو وړ ده، د پښتني سیمې لا تر اوسه پورې ارامې دي، په پښتني سیمو څخه غټ خبرونه نه دي راوتلي، خو اظهارات د پاکستان پوځ او امنیتي ادارو په پښتني سیمو کې هم اعلان کړي دي. البته بلوچ میشتې سیمې په یو لاس په یوه وخت باندې د بشیرجان تر مشرۍ لاندې راوتلي دي، او هغوی اظهار کوي د دوی سره. ما تاسو به هم دا ویډیوګانې کتلې وي، ما هم ګڼې ویډیوګانې وکتلې، او ډېر بد حالت دی، د رښتیا ډېر بد حالت دی. زموږ ګاونډ دی، زموږ خوا په بدېږي، موږ په ځورېږو. په کار دا د مرسته ورسره وسي، هغسې مرسته ورسره وسي لکه دی چې 45 کاله له موږ سره کول. البته یوه خبره بله کول په کار دی، هغه دا ده موږ نه غواړو د چا په بریدونو پیښو او جنګ جګړو باندې خوشحاله شو. داسې لکه څه موده د مخه په کابل کې یو برید چې په پاکستان کې طرحه سوی و وسو، هغه ته پاکستاني رسنۍ خورا ډېرې خوشحاله ولې، دا ویډیوګانې تاو بالا کولې پر شغېدل. موږ افغانان ګورئ هېڅ د دوی په بریدونو باندې خوشحاله نه یو، هېڅ اصلا نه یو په خوشحاله. موږ اصلا نه غواړو د دوی په جنجال کې ورکښې اوسو. بس بلوچان دي د ازادۍ دپاره یې ملا تړلې ده، دوی دا ویلي دي سږ کال به د دوی دپاره ډېر خطرناک کال وي، سږ کال به دوی ډېر بریدونه کوي. بلوچان وایي، البته بلوچان وایي چې دوی به سږ کال پوره وس کوي چې په بلوچستان کې لا نورې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. د بلوچستان ډېره مځکه اوس هم د بلوچو په کنټرول کې ده. پاکستاني پوځ امنیتي ادارې د په اسانۍ نسي ګرځي. داسې نه دی پاکستان لکه افغانستان چې یو سړی دی د افغانستان له یوه ښاره روان چې بل ښار. اوله ورځ د کابل والي له کابله چې تر کندهار پورې په 302 موټر کې یا 303 دی 304 هر شي چې دا د سرویس موټر کې تللی و کندهار ته. دا خبر په رسنیو کې ګرځېدی. داسې نور چارواکي دي، زه اکثره وخت خبرې ورسره وکړم، لوړ رتبه خلک دي، د یوه ځای او بل ځای ته عادي روان وای. نو خو افغانستان دی د امن دی، امنیت دی، خیر و خیرات دی. ولی بلوچستان داسې نه دی، حکومتي مامور په اسانۍ نسي ګرځېدی. یوازې بلوچستان نه، حتی اوس په پنجاب کې هم ډېره بده ورپېښه ده، دلته هغه جماعت الاحرار بریدونه کوي. او په خیبر پښتونخوا کې خو ټي ټي پي قرآن ورته کړی دی چې نه پرېږدي. په سیند کې بیا د ډاکوانو په نوم باندې یو نوی د خدای تعالی غضب پر دوی باندې نازل دی. خو تر ټولو ډېر خطرناک حالت دا وخت په بلوچستان کې دی. او بلوچستان داسې ښکاري بیخي ډېرې چاودنې سوي دي، یعنې سړی په دروغجنېږي که سړی دلته که زه چېرې د دا چاودنو شمېر ووایم ښایي مبالغه به پېښه شي. دومره چاودنې سوي دي چې په حساب باندې امکان لري موږ تر سوال لاندې راسو. پر دې باندې په تفصیل به بله ورځ خپور کړو. اوس هم دومره چې په ګاونډ کې ډېر بد حالت دی. مرسته ورسره وکړئ، خلک خبر کړئ، دا ویډیو پر مخ در سره شیر کړئ. خدای مو شاد آباد او بریالي لره. ژوند